أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو لا تسألوا عن أشياء تاسو تپوسونه مکوئ د داسې سوزونو په باره کې ان تبد لكم کچر اخکار کړي شي تاسو ته تسؤکم نو غمجن بکی تاسو وان تسألوا عنها او کچر تاسو تپوس کوئ عنها د هغه سیز متعلق حين ينزل القرآن چې په داسې وخت کې چې نازلېږي قرآن تبد لكم نخکاره بشي تاسو ته عفى الله عنها معفي وکړه الله تبارک وتعالى د هغه متعلق د هغه نه یعنی د هغه تپوسونو متعلق والله غفور حلیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او خاوند صبر دی قد سألها په تحقیق سره تپوسونه کړیو د دې په نسبت د دې متعلق قوم من قبلكم یو قوم وړاندې د تاسو نه ثم اصبحوا بها كافرين بیا شول هغي په هغي باندې کافران ما جعل الله ند مقرر کړي الله تبارک وتعالى من بحيره نبحيره کم زناور په چې د بوتانو په نوم شي هغه ته بحيره وي ولا صائبه او نصائبه د بوتانو په نوم آزاد کړي شوی زناور ولا وسيله او نه وسيله د کوم اوخي چړومبه او دویم بچي ماده وشي ولا حامن او نه حام لس پیری چې اغا د یو اوخه سره جفتیو کی او د هغې نه د اوخه د بچی چې کوم امید پیدا شي نو دغه اوخته حام ویل کیږي الله تبارک وتعالى دا ندی ګرځولې نه بحیره نه صائبه نه وسیله او نه حام چې دا غني الله دا پیدا کړی دي د نمونه ورته الله ګرځولې دي ولکن الذين كفروا لیکن هغه کسان چې کافران دي یفترون علی الله الكذب دوی تړي په الله تبارک وتعالى باندې دروغ واكثرهم لا يعقلون او اکثر په دوی کې لا يعقلون عقل نلري واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشي الى ما انزل الله هغه طرف ته چې نازل کړي دي الله تبارک وتعالى والى الرسول او د پیغمبر د حکم طرف ته راشي قالون وایدي حسبنا کافی دی مونږ لرا ما وجدنا عليه آباءنا هغه سوچ مونږ په مونډلې دي خپل پلاران او لو کان آباؤهم آیا اگر کوي پلاران د دوی آبا او اجداد د دوی لا يعلمون شيئا چې دوی نه پوهیږي پس سیس باندې ولا يهتدون او نه دوی په هدایت باندې وي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو علیکم پتاسو باندې دا پتاسو باندې ذمہ داری دا انفسکم د خپل نفسونو پتاسو باندې تاسو د خپل ځان ذمہواری دا لا يضركم نقصان نشي در رسول تاسو ته من ضل اذا اهتديتم سوک چې گمراه شي اذا اهتديتم په هغه وخت کې چې تاسو په هدایت باندې الى الله مرجعكم د الله تبارک وتعالى طرف تاسو واپس کیدل دي جميعا د ټولو فينبئكم پس خبر بدر کی تاسو ته بما كنتم تعملون په هغه څه چې تاسو کوم عمل کولو یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو شهادت بینکم گواهی تاسو په مینس کې اذا حضر هر کله چې راورسیږي هر کله چې حاضر شي احدکم الموت یو کس د تاسو ته مرګ حين الوصیه په وخت د وصیت کې د چا گواهی اثنان ذوا عدل منکم د دوه سړو د عدل کوونکو د تاسو نه او اخران یا دو نور وی من غیرکم سوا د تاسو نه ان انتم ضربتم کچری سفر کوي تاسو فی الارض پزمکه کې فاصابتکم پس ورسیږي تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ تحبسونهما نور ایثار کې تاسو دغه دواړه من بعد الصلاه پس د مانځنه فیقسمان بالله پس دا دواړه به قسم خوري په الله تبارک وتعالى باندې ان ارتبتم کچری تاسو شکوي لا نشتري به ثمنا نمون بناخلو د دې په بدلګي قیمت ولو کان ذا قربا اگر کوي هغه رشتہ دار ولا نكتم شهادت الله او مونږ بن پټو گواهی د الله تبارک وتعالى ان اذل من الاثمين بشک مونږ په دغه وخت کې له ګناګارانو نه یو فان عثر پس کچری معلومه شي علی انهما چې بشک دا دواړه استحق اثما دا مستحق شو مرتکب شول د ګناه فآخران یقومان
نو ادریږي فآخران نو دو نور یقومان ادریږي مقامهما پزید د دواړو باندې من الذين د هغه خلقنا استحق عليهم چې د هغه حق وهل د هغه حق وهل غوښتي وي عليهم په دی باندې الاولیان ډیر نږدې وي دی مړی ته فیقسمان بالله پس دی قسم خوري په الله تبارک وتعالى باندې لشهادتنا چې زمونږ گواهی احق من شهادتهما دا ډیر ریښتونی دا د گواهی د دغه دواړو نه و معتدینا او مونږ زیاتې نه دی کړي ان اذل من الظالمین بشک مونږ په دغه وخت کې د ظالمانو نه یو ذالک ادنا دا ډیر نږدې دا ان یاتو بالشهادت دا چې دوی راتللو کی په شهادت باندې دوی وروړي گواهی علی وجهها په مخبل باندې یعنی په صحیح طریقه باندې او یخافو یا یریږي لدینا او یخافو یا او یریږي لدینا ان ترد ایمانون چې رد بکړي شي قسمونه بعد ایمانهم پس د قسمونو د دوینا واتقوا الله او یریږي د الله تبارک وتعالى نا واسمعوا او ووري والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تبارک وتعالى هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته